السلام علیکم مینوالو زموږ د نوې ویډیو د کتلو لپاره زموږ مصباح خان چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، کومنټ بالکل مه هېروئ. السلام علیکم، زه یم تاسو ورور، تاسو ملګری زاهد اکټر. دا نن چې کومه ویډیو زه تاسو ته جوړوم ملګرو، سوای که مسلمانانو او دا ویډیو ما شیر نه کړه بیا مې زه مسلمانۍ کې شک کړم. دنیا ټوټل آبادي چې ده ټوټل 7 ارب 40 کروڑ ده، په دې چې مسلمانان 1 ارب 80 کروڑ دي. او ملګرو نن زړه مقام ده موږ پاره په هالینډ چې ګیرټ یو انګریز ده، هغه خبره نه څه ته کوی چې زه خبره ته کوم دا خپل زړه مې چې دا په چاړې پسې ګډېږي شاړې. دا ګیرټ ویلډر چې کوم انګریز ده په ډیش پارلیمنټ چې په هالینډ چې د نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام شان خلاف ګستاخانه خاکي او کارټونان جوړوي چې هغه مقابله به وي. نن ټول امت په دې خبرې باندې غلی ده. هغه چا پاره جوړ نه شي، ګستاخي یې چا کېږي. ما پیغمبر په شان چې کارټونان جوړېږي، ما ټول امت غلی ده. ما په پیغمبر په شان چې ګستاخي کېږي او 1 ارب 80 کروڑ مسلمانان غلي دي. چېرته احتجاج نشته ده، چېرته مدرسې ولري. ما د خپل علیمانو دا چې یې کورسۍ پاره خو تاسو ټولې مدرسې بوک کړلې، ټولې مدرسې مه بارو بسلې په روډ باندې. او نن د پیغمبر علیه السلام په شان چې ګستاخي کېږي څوک نه روزي. دا کومه هستي ده، دا هغه هستي ده، دا هغه هستي ده چې کپۍ مبارک یې له وینو ډکې تلې. او ته بیا هم خدای پاک ته چې خدای پاکه ما امت معاف کړي، ما امت معاف کړي. نن د په شان چې کارټونان جوړېږي، د په شان چې ګستاخي کېږي، او ما دومره غیرت نشته ده، ما چې دومره ایمان نشته ده چې زه هغې خلاف پروټېسټ وکړم، احتجاج وکړم. قیامت پورې چې باید څه جواب ورکړم. زه د امت یم، زه مسلمان یم، زه علیم یم. نفرت کوم زه داسې مسلمان او داسې علیم نه چې خپلې کورسیانو لپاره خپل مطلب پرسپره دا ټول سیاستدانان یو ځای